د افغانستان په پاسپورت باندې د برازیل ویزټ ویزا تاسو څنګه اخیستلی شئ؟ نن د برازیل ویزټ ویزې په اړه مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم چې کوم اسنادونه پکار دي، په کوم ډول تاسو اپلای وکړئ، د کوم ویب سایټ څخه تاسو اپلای وکړئ، نو هغه کوم ریکوایرمنټ دي چې تاسو پوره کړئ، بیا هغې نه وروسته بیا تاسو وکولی شئ چې دا د برازیل ویزټ ویزا تاسو واخلئ. ځکه چې اکثر دوستانو مخکې اپلایګانې هم کړې وې، نو بعضو ته راغله دا د ویزټ ویزا راغله، خپله یې اپلای کړې وه، خپله ورته ویزټ ویزا راغی، ویزا یې واخیسته او لاړل برازیل ته. او هغه هلکانو چې اپلایګانې کړې وې، بعضې هلکانو چې ما سره انسټاګرام کې ارتباط یې نیولی و، په دوبۍ کې و، بعضې هلکان په نورو هېوادونو کې وو، په سعودي عرب کې وو، چې هغو ما سره اړیکه ونیوله چې موږ اپلای کړی و د برازیل ویزټ ویزې لپاره. نو هغو څه اشتباهات کړي وو، او هغه چاته چې ویزه راغی نو هغوی کوم اسنادونه سبمیټ کړي وو. نو مکمل دغه معلومات نن تاسو سره شریکوم، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، حتی چې هغه اپلای طریقه د صفر نه تر سلو پورې سټپ بای سټپ مکمل ما تاسو ته ښودلې ده. نن تاسو ته د برازیل ویزټ ویزې په اړه نو مکمل هغه فورم ما تاسو ته خلاص کړی دی. دا فورم به زه په خپله عملي ډول دلته ډکوم یو په یو، چې څه رقم تاسو ډکولی شئ، نو کوم اسنادونه پکار دي. نو د برازیل ویزټ ویزې ته هر څوک کولی شي چې اپلای وکړي، خو مهمه خبره دا ده چې تاسې هغه آفیشل ویب سایټ یې تاسې پیدا کړئ، کوم چې دلته تیار شته دی. نو ما سره شته ده همدغه ویب سایټ، تاسو سره په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره شریکوم، نو کولی شئ د همدغه ویډیو د ډسکرپشن څخه تاسې واخلئ. نو یو په یو د صفر نه شروع تر اخره پورې مکمل تاسو سره عملي ډول کار کوم، دا چې برازیل ویزټ ویزې دپاره تاسې څه رقم باید اپلای وکړئ، په کوم ډول اپلای وکړئ، کوم اسنادونه باید تاسې اپلوډ کړئ، کوم اسنادونه پکار دي. نو مکمل معلومات تاسو سره شریکوم، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو دا چې د افغانستان په پاسپورت باندې څه رقم تاسې اپلای کولی شئ او څه رقم باید تاسې مخکې لاړ شئ، نو مکمل ما سره پاتې شئ. نو عملي ډول مکمل فورم ډکوم، او دا چې کوم ما هایلایټ کړی ده دا یې لینک ده ښه، دا تاسې باید هغه فورم ته کم ډول لاړ شئ. هغه تاسو ته وښیم چې فورم ته تاسې کم ډول لاړ شئ. لومړی به تاسې همدغه لینک باندې کلیک وکړئ، دا تیار دلته ډسکرپشن کې همدغه ویډیو ډسکرپشن کې شته. بیا تاسو ته به دغسې دوه اپشن یې درکوي، په دې کې به دغه دویم باندې کلیک وکړئ تاسې. نو په دې باندې کلیک وکړئ، چې کله کلیک هم وکړئ بیا په دې ویزا باندې کلیک وکړئ، په دې ویزا باندې کلیک وکړئ داسې. نو چې کلیک هم وکړو نو دغه انفارمیشن به راشي، تاسې بس لاندې به راشئ، لاندې به راشئ، دلته لیکلي ګوره I am human، دې باندې کلیک وکړئ. دا څنګه کوي؟ نو چې کلیک وکړئ، چې کلیک هم وکړو دلته لیکلي ګوره پلیز کلیک on the object that appears only once. په دې څلورو کې وګورئ، فکر کوم دا ګوره دا منځ کې داسې خال غوندې لري او نورو ته نشته. ویریفای باندې کلیک وکړئ، دا ګوره اوس دا ویریفای شو. چې کله ویریفای شو بیا دلته لیکلي دي ګورئ سټارټ نیو اپلیکیشن، په سټارټ نیو اپلیکیشن باندې تاسې کلیک وکړئ. دا ګورئ سټارټ نیو اپلیکیشن، دې باندې کلیک وکړئ. نو چې کله کلیک هم وکړو ګوره تاسې مستقیم دغه فورم ته راځئ. ده نو تاسې به راشئ چې کله دې بخش ته ورسېدلی نو دلته به راشئ، تاسې دې ځای کې لیکلي شي ګیون نیم، یعنې خپل نوم به تاسې ولیکئ. نو په دې ځای کې به خپل نوم تاسې ولیکئ، اظهار. نو فیملی نیم کې به ولیکئ خپل تخلص حمیدي. نو دې ځای کې به ولیکئ برث ډیټ، چې په کوم تاریخ تاسې پیدا شوي یاستئ، نو برث ډیټ به تاسې ولیکئ. نو بیا میرټ سټیټ ته راشئ، دې ځای کې که واده م کړی وي بیا میرټ انتخاب کوئ، که سنګل یاستئ دلته به څنګه کوئ، سنګل به انتخاب کوئ. دلته میل فیمیل کې به میل انتخاب کوئ او میل انتخاب کوئ، را به شئ لاندې. نو چې لاندې راغلی پلیس آف برث، تاسو چېرته پیدا شوي یاستئ، دلته افغانستان انتخاب کوئ، سټیټ پروینس لغمان، نو سیټي مهترلام، نو چې دا مو لیکلو بیا نیشنلټي ډو یو هیو برازیلین نیشنلټي، دې ځای کې ولیکئ نو، ځکه چې برازیلین نیشنلټي خو تاسې نه لرئ که نه، دا نو ولیکئ. او
بیا دې بخش ته راشئ چې پاسپورټ ستاسو د کوم مملکت ده خو افغانستان دا دي چې په افغانستان انتخاب کړئ. Do you have other nationality دا ولیکئ نو بل نیشنلټي تاسې نه لرئ. نو راشئ لاندې نو دې کې لیکلي مادرس ډیټا دا د خپل مور ډیټا تاسې خپله ولیکئ چې هر څه شی وي دلته ولیکئ. دلته تخلص ولیکئ دې کې پلیس آف برث ډیټ آف برث نو افغانستان نو دا هم چې انتخاب کړلو چې هلته مو ولیکل دلته فادرس ډیټا د پلار ډیټا به تاسې ولیکئ. بیا لاندې بیا افغانستان انتخاب کړئ. بیا به لاندې راشي ډیټا آف لیګل ریپرزنټیټیو. نو ډیټا آف لیګل ریپرزنټیټیو نه مطلب دا دی که څوک انډر ایج وي فرض مثال عمر یې کم وي نو هغه کولی شي دلته بل ریپرزنټیټیو ته انتخاب کړي او که چېرته نه وي نو ریپرزنټیټیو ته ضرورت نشته ده. نو دا تاسې بیا ما انتخابوئ دې ته ضرورت نشته او بیا ووهئ نیکسټ نو دا ګورئ نیکسټ هم ووهلو. نو چې کله نیکسټ هم ووهلو دا ګورئ کوډ فار ریکوري آف اپلیکیشن دغه کوډ چې کوم یو ده دا ګوره د اپلیکیشن ریکوري کوډ ده. ګوره دا به تاسو د یاده نه وباسئ دا به تاسې ځان سره چیر کړئ وساتئ. دلته کنټینیو باندې کلیک کومه. نو چې کله کنټینیو باندې کلیک وکړو بیا راځئ تاسې دغه پیج ته چې کله دغه پیج ته راغلی مین پرپوز آف یور ټریپ نو ستاسو د ټریپ نه مقصد څه شی ده. فرض مثال ټوریزم ده د ټوریست تاسې انتخاب کړئ. نو چې دا م انتخاب کړه بیا راشئ لاندې. نو چې کله لاندې راغلی اسټیمیټډ ډیټ آف ارایول نو کوم تاریخ تاسې رسیږئ فرض مثال د 2000 دغه ووهئ تاسې د 2024 فرض مثال جنوري په میاشت 22 باندې دا ما ورکو. پلان سټې ټایپ آف پیریډ انټل یعنې تر څومره وخته پورې ته هلته پاتې کیږي. نو فاینل سکیجول ډیټ آف سټې تر کوم تاریخه پورې هلته ته پاتې کیږي. هلته ما 2024 ما انتخاب کړی و. نو 2024 ته زه ځم فرض مثال تر یو میاشت یا 2 میاشتې زه تر مارچ 14 پورې هلته پاتې کیږم. نو دا به تاسې دا تاریخ به تاسې خپل سیستم ته په کتو سره انتخاب کړئ. نو چې دا هم کله انتخاب کړو بیا لیکلي پریویس سټې هاو یو بین ایور ټو برازیل مخکې برازیل ته تللی نه تللی نه نو دا به نو انتخاب کړئ. نو ایگزیبیشن آف ټراول ډاکومنټ نو دا به انتخاب کړئ. نو ان پرسن ایگزیبیشن ته به چی کړئ ان پرسن نیکسټ به انتخاب کړئ. ګوره دریم آپشن ته راغلی دي کې. نو چې نیکسټ به انتخاب کړو بیا تاسې ټراول ډاکومنټ ګورئ یو خبره تاسو ته زه وکړم په دې ځای کې. نو ټراول ډاکومنټ ډېر زیات ضروري دي نو د برازیل د ویزټ ویزې اخیستو دپاره ځکه چې مخکې وارې ما بعضې هلکانو سره ما خبرې وکړې هغو بېچارګانو اپلای کړی ورسې سیستم یې خلاص کړی خو ټراول ډاکومنټ یا یې اسنادونه ورته نو اپلوډ کړي او یا نه درلودل نو هغه ویزه یې ناټ اپروف شوې وه. نو ټراول ډاکومنټ ډېر زیات ضروري دي نو دې بخش کې تاسې ډېر زیات خیال کوئ. نو ډیپلوماټیک پاسپورټ ایمیجز فورین نو دې ځای کې آفیشیل پاسپورټ دې ځای کې فقط تاسې چی کوئ. نو ټایپ آف ټراول ډاکومنټ کې تاسې پاسپورټ لرئ نو دې ځای کې پاسپورټ نمبر تاسې ولیکئ چې څومره وي. نو دې ځای کې ایشوډ بای دې ځای کې ولیکئ افغانستان. نو چې ولیکو بیا ډیټ آف ایشو پاسپورټ چې دی په کوم تاریخ کې ایشو شوی ده نو هغه ډیټ به تاسې ولیکئ فرض مثال په 2019 کې یا په 2019 کې جولای 4 باندې ډیټ آف ایکسپایري دې ځای کې به د ایکسپایر ډیټ تاسې ووهئ چې په 2023 فرض مثال زه تر دې ځای کې یو د هغه به ووهئ فرض مثال په 2024 کې دا ایکسپایر کېږي جنوري کې او جنوري په 8 نو ایکسپایري ډیټ شو. نو دې ځای کې ادر ډاکومنټ کې تاسې که چېرته نور کوم ډاکومنټ تاسو سره وي دلته ورکړئ که نه وي دا چی کوئ انناون تاسې انتخاب کوئ. نو که هر څه ډاکومنټ تاسې د ټراول ډاکومنټ تاسې ولرئ دې ځای کې بیا ولیکئ چې څه تاسې لرئ. نو بیا راشئ لاندې دغه هلته نیکسټ ده
دې ته وګورئ بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو څلورم اپشن ته زه راغلم نو دا راشي تاسې ډایرکټ نیکسټ ووهئ نو چې کله نیکسټ هم ووهلو دلته ګورئ پنځمې صفحې ته تاسې راغلی ټایپ اف مینس اف کانټیکټس نو دلته باید تاسې څه وکړئ کانټیکټ کې باید ایمیل تاسې انتخاب کړئ او که ایمیل نه انتخابوي فرض مثال دلته ټلیفون نمبر تاسې انتخاب کړئ او چې کله ټلیفون نمبر هم انتخاب کو کانټینټس او دې ځای کې خپل ټلیفون نمبر تاسې ولیکئ چې وم لیکلو بیا لاندې راشي پرمننت ایډرس دلته به تاسې څه کوئ خپل ادرس باید تاسې ولیکئ ادرس فرض مثال افغانستان ده سټیټ پروینس ولیکم فرض مثال کابل کومه دلته شی شهر نو دلته ولیکم نو دلته به خپل ایډرس تاسې ولیکئ نو چې کله ایډرس هم ولیکو دلته به زیپ کوډ تاسې ولیکئ نو چې زیپ کوډ هم ولیکئ ادر ایډرسز بل ادرس تاسې لرئ که نه لرئ کانټیکټ ان برازیل نو ناٹ انفارم دې ځای کې به دا ناٹ انفارم به تاسې انتخاب کړئ نو هغې نه وروسته بیا راشي بیا نیکسټ کوئ نیکسټ هم چې کلیک وکړو تاسې به راشي بل شپږم سټیپ ته راغلی نو په دې شپږم سټیپ کې تاسې دې ځای کې ولیکئ وګورئ تاسې لیکلي فوټوګراف نو فوټوګراف کې دې ځای کې چوز فایل کې نو ستاسو خپل عکس به دې ځای کې تاسې اپلوډ کړئ ښه خپل عکس فرض مثال دې ځای کې ما لیکلی اظهار جی پی جي نو دلته وګورم چې دا کوم عکس ده نو فرض مثال دا عکس ده نو په دغه عکس کې دا په دغه کوي کروپ به یې کوي جوړ به یې کوي منظم نو دا ما اپلوډ کړه دغه عکس شو ورپسې سیګنیچر دې ځای کې یو الکترونیک ستاسې خپل سیګنیچر وي چې هغه باید تاسې اپلوډ کړئ فرض مثال په دې ځای کې ما سره بل سیګنیچر نشته همدا زه اپلوډ کوم نو دې ځای کې سیګنیچر تاسې خپل اپلوډ کړئ چې کله سیګنیچر هم اپلوډ کړلو بیا لاندې راشي نو دې ځای کې لیکلي سکین ډاکومنټ نو دغه سکین ډاکومنټ بخش کې چې څومره ډاکومنټ تاسو سره موجود وي تاسې ډاکومنټ تاسې لرئ نو کولی شئ په دې ځای کې تاسې څنګه کوئ اپلوډ یې کوئ چې څومره ډاکومنټ تاسې لرئ نو ټوله مهمه خبره لکه څنګه چې ما تاسو مخکې ویلې چې مهمه خبره په دې کې څه ده مهمه خبره په دې کې ستاسو اسنادونه دي نو اسنادونه کامل باید تاسې ورته څنګه کوئ کامل ورته اپلوډ کړئ چې څومره اسنادونه تاسې لرئ ټراول هسټري ده پاسپورټ ده نو پاسپورټ هم تاسې دغه کوئ سکین کوئ هغه هم اپلوډ کړئ چې څونه نور اسنادونه ټراول هسټري تاسې لرئ ټول اسنادونه دې ځای کې ورته څه کوئ اپلوډ کړئ نو په دې ځای کې اپلوډ کړئ البته ښه سکین ډاکومنټ په دې ځای کې اپلوډ کړئ نو چې کله اپلوډ وکړو بیا هغې نه وروسته بیا هم د ټول آخري اپشن ده دې باندې بیا تاسې کلیک وکړئ چې کلیک هم وکړئ کمپلیټ اپلیکیشن باندې تاسې کلیک وکړئ نو چې کله کلیک هم کوو بیا لیکلي ګورئ پرنټ ډیلیوري ریسپټ نو ستاسو هر څه وشو دا ګورئ دا ستاسو کوډ فار ریکوري اف اپلیکیشن نو هغه اپلیکیشن کوډ چې مخکې ما درته ویلی هغه باید تاسې ځان سره وساتئ نو دې باندې تاسې کلیک وکړئ چې کله کلیک هم وکړو ګورئ دغه څه شو نو دغه فورم تاسو ته راغی نو دا فورم به تاسې چاپ کړئ دلته خپل عکس به ولیکئ چې هر څه مو ولیکل عکس هم ولګولو امضا ټلیفون نمبر هر څه چې غواړئ باید تاسې دلته یو په یو څنګه کوئ تاسې باید ټایپ کوئ او دلته تاسې ولي ګوره دلته زما چې نوم ما ورکړی نوم هم راغلی دا ډېر هر څه دلته په دې فورم کې تیار ماته څنګه شوي دي یو په یو راغلي دي چې کله دا واخیستو بیا هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې دغه فورم هر څه د سفارت ته ویسئ چې په کوم مملکت نه تاسې غواړئ چې اپلای وکړئ نو دا به هر څه سفارت ته ویسئ او په سفارت کې به تاسې ویزې دپاره څنګه کوئ تحویل به یې کوئ نو که څوک بیا هم کوم سوال لري کوم ځای کې پوه شوی نه اوسي کوم مشکل لري نو کولی شي چې په کمنټ کې موږ سره د هغه کې سوالونه شریک انشاءالله زه ورته ځواب ورکوم مننه